چرت په چی شي برابرې په سندره شپون رمه پیایي د ځان سره مصری بولي دغه شی کوي ولې په قرآن نه کوي چاته چې د قرآن عظیم شان علم خدای پاک ورکړی د قرآن عظیم شان حفظ خدای پاک ورکړی هغه دنیا څه کوي چې په دنیا پسې منډې وهي دا قرآن صفت غنا ده حضرت پیغمبر علیه السلام جود چې په روژه کې تر ټولو وختو زیاتېدو بیا د جبرائیل امین په ملاقات کې تر ټولو وختو ډېر زیاتېدو خو یوه وجه موږ تاسې چې مخکې ذکر کړې دا وه چې د قرآن دورې کوو او قرآن د الله کلام ده هغه چې په زړه کې ځای ویني زړه مستغني کېږي دا بخل خو د کنجوسي د وجې نه چې سړي زړه وږي ځکه بخل کوي چې زړه موړ شي غنا په زړه کې راغی اصل غنا د چا ده د زړه ده بیا په لاس کې بنده نه کوي چې څه لري هغه بیا صرف کوي خو چې زړه وږي وایي بیا به زه څه کم کور به جوړوم موټر به اخلم واده به کم پلانکی به کم زړه هلته بخیل شي زړه وږي نو یا وایي د استغنا نه استغنا عن المال یا استغنا عن الادیان السابقه یوه معنا د تغني استغنا شو هغه دوه احتماله دومه معنا د تغني جهر بالقراءت چې د نور روایتونه څوک چې په ښه لهجه قرآن عظیم شان وي رب کریم ډېر په راضي کېږي دا غوږ نیول کنایه ده د قبولي نه چې الله غوږ نیسي قرائت ته چې په زور یې څوکي یعنې ښه یې قبلوي د الله تعالی کلام ده تغني بالقرآن دومه معنا جهر بالقرآن دریمه معنا د تغني شغل بالقرآن موږ تاسو په خلکو کې رواج ده عربو کې پخوا رواج ده چرت په چی شي برابرې په سندره دیکان یو کوي ګورئ په کاروبار لګیا ده یو کوي د ځان سره مصری بولي شپون رمه پیایي د ځان سره مصری بولي مسافر په سفر روان ده په اوښانو سپاره دي مصری بولي موږ په پښتو کې د طالبانو په پښتو کې نعتونه ورته وایي دي خو مصری خو دی په دغه لګیایي ګڼای د اواز ژبه خورول په دغو شی کوي ولې په قرآن نه کوي حضور ذهن مشوش کېدن چې په یغو ورکوي چې سوچ مې په یوه طرف ته شي خپل کار په مخ بوزم سفر په مخ بوزم چې اشعار وایي چې نورو شیانو کې د سوچ نشي بند عمر دې ورسره ضایع کېږي شغل خو بند شو د نورو کارونه خو ثواب شته پکې قرآن وایه که یوې کوې که سفر کوې که بل کار کوې تلاوت ورسره کوه ټیم به دې قیمتي شي قرآن عظیم شان باندې ګڼګڼی کوه هغه بهترین شاعر چې په جاهلیت کې ډېر ښه اشعار ویلې چې کله په اسلام مشرف شو بیا اشعار ونه ویلې مخکې یو ځای کې تیر وه ولې وایي بس زما دپاره قرآن کافي دی چې ښه صوت هم خدای پاک سړي ته ورکړی نعمت ده او ښه قرآن هم زده وي نعمت ده نور علا نور چې دا جمع کوي ولې دغه کې کوشش نه کوي خو چې نعتخواني څوک زده کوي دا چڼیان وي که دا مشران طالبان یي د ځان سره په کوټه کې هم سندر بولي چې په لارې روان یم دغه ګڼګڼی وخت چې نه کې ځای دا مخکې چې هغه مولي صاحب چې دلته راغی چې قاري فیاض په نامه چې تا به چې تلاوت وویلې هغه به داسې که دا فیاض د ما ورور قاري و ډېر بهترین تجوید یې ویلی و او ډېر بهترین حافظ هم و هسې تر دغه پورې درښیم میرامشانه منصرې ته د موږ خور یې راوسته په خور پسې رایوسته نو بیا یې ما ته دا حال ویلی اوس خو نو دی شهید حالت چې ویم وایي د دغه طرف نه مې په موټر کې تر یغ ځای پورې 18 سپارې تلاوت وکړو دیغه خانه چې راتلم خو هغه خوريونه او دا کنکي مو دي کله کله به دیغه سره مشغولم دا پاتې 12 سپارې نه دیغه هم د کنه را تلاوت کو په موټر کې تاګ راته کې ټول قرآن عظیم شان ختم او عجب خدای پاک دا خاصه ورکړی ما به پسې پام و مازدیګر نه بعد چې دا د باندې چکر نه طالبان وځي چې اوت به د ده به شونډې خورېدې لګیا به په تلاوت باندې
داسې یو قرآن عظیم شان یاد و په ټول ختم د تراو کې یوه فتحه یې نه ده اخیستې په ټول ختم د تراو کې 3 سپارې ختم هم کوو 2 سپارې ختم هم کوو کم زیات یوه فتحه یې نه ده اخیستې خو اوقات یې نه ضایع کول چې په لارې به روان وو لګیا به و تلاوت به په موټر کې ګورئ دا به تاسې نه یې لیدلي تر اوسه پورې 18 سپارې به قرآن شریف مې وایي د یوه طرف نه تلاوت کړو 12 سپارې مې دې طرف نه تلاوت کړو ټول قرآن عظیم شان مې په د ذکر وخت نه لري په وخت نه لري زه خپل حال کله د مجبوریت نه ښکاره کوم دا جلسو مرسو کې د خلکو ته وایم دا ملایان چې ډېر دروغ وایي دا مجاهدین چې ډېر دروغ وایي چې موږ خلاص نه یو مهم کار باندې لګیا یو ما زه ورته په دا موټر کې څه کوئ زه الحمدلله چې چیرې په سفر باندې روان شم تقریبا د امام رباني صاحب ختم د امام معصوم صاحب ختم د امام شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ختم که وخت پسې زیات شو د صبغت الله صاحب ختم چې وخت که پسې زیات شو د خواجه بقیب الله صاحب ختم که وخت پسې زیات شو د شاه نقشبند صاحب ختم هر ختم دا اصول دي مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 د امام رباني صاحب ختم مخکې او شاته سل وارې درود مابین کې 1500 وارې لا حول ولا قوة الا بالله د امام معصوم صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې حسبنا الله ونعم الوکیل د شاه نقشبند صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین د خواجه باقی الله صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې یا باقی انت الباقی د صبغت الله صاحب ختم سل وارې اول او کې سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې لا اله الا الله د حضرت نور المشایخ صاحب چې دلته زیارت ته مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې 1500 وارې یا خفي لطفي ادرکني بلطفك الخفي د حضرت ضیاء المشایخ صاحب ختم مخکې او شاته سلسل وارې درود په مابین کې ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدین 1500 وارې 3 ختمه کړي 4 ختمه کړي 5 ختمه کړي زراو ورته درود شریف ورسیږي زراو وارې د 1500 چې سره جمع کې دا ورسیږي یغه په مابین کې کله کله خبرې کې کوو د مرګره سره مجلس هم کوو سهار به ما الته ورزش کوو په ورزش کې به د ما سره یو خپل موټروان و یو د دې مشهور ورور چې اوس دلته کال په سر کې راغلی اوس ګردیز کې مسؤلیت ده ډېر به دا نور ملګري سره به نه ځکه چې روان به شو په دا سهار په ورزش باندې راګرځېدو به یو 25 منټه نیمه ګنټه دی مې په دې پوهه په دا لارې باندې له تایپ کوئ تر یو ځای پورې اوله لطیفه بیا تر دومه بیا تر پنځمه چې شپږم ذکر سلطان ته به رارسېدو نیمه ګنټه به پوره کېده بېرته به راورسېدو دغه له تایپ ټولې وشوه وخت شته که نه شته خو هغه وخت موږ په مجلس تېروو په ګنټو مزل وي په موټر کې یا به ټیر په لاس کې په موبایل لګیا یا چې دو سره شناخته یې زموږ پښتانه یو وخت کې ما چاته وویلې مالې دا ښځه د بې اتفاقۍ دا ګټه ده په حرم شریف کې سږکال خو داسې شیان ډېر نه وو خو مخکې حج ته چې زه تللی وم ترکیه مصر ایرانیان اندونیزیا سوډانیان هر یو قوم انډیا بنګالیان هر یو چې حج ته ځي ګروپ ځي په طواف کې هم ګروپ وي د یو یې مخکې دعا په زوره ویایي په هر طواف کې دا نورې ټول پسې ویایي ډلې خو پښتانه به دوه په یوه لار ونه ویني که سره یو ځای شو دغه ښه ده د بې اتفاقي ما ورته خندل مالې دغه یې هغه ده چې په طواف کې دوه سره یو ځای شي دستي مجلس سره شروع کړي د کور په مجلس سره غږېږي دا اوس خو دا صاحبان هم ډېر تللي دا زموږ مسؤلین هم ډېر تللي په یو طواف کې دوه مشران مخ ته دي زه په پسې یم دا حال مې تر اوسه نه و ویله که نه ملګري را سره وو دی د دفتر په معاملو سره غږېده پلانکی کار داسې شو پلانکی کار داسې شو چې دوه سره یو ځای شي مجلس ته طواف هم ضایع شي ذکر نه پاتې شي سعی هم ضایع شي موټر خو خود نه ته هغه خو دا د مجلسو ځای
نو دلته ګورئ دغه ځای د دغه نه ثبوته نبی علیه الصلاة والسلام یې قرآن عظیم شان دې زده ده ته سندرې بولې تغني بالقرآن وکړه ګڼګڼۍ په قرآن کوه چې وخت قیمتي شي که یوې که یې ګرځې او راګرځې دا یوې به دې ټول عبادت شي سفر کوي په اوږد سپورې تلاوت کوه چې نعتونه بیایې دا سفر به دې ټول عبادت شي په موټر کې سپورې تلاوت کوه ذکر کوه دا عبادت دا سفر به دې ټول عبادت شي اوقات خو ولې نه لرو خو موږ اوقات پېژنو نه چې سړی وخت نه پېژني چې څومره قیمتي ده د وخت قدر به بیا څنګه وکړي پېژن وخت ټول وخت هغسې رانه برباد لاړ تېر شو که نه شو تېر ته چې پرون کوم حدیثونه وویلی شوه پرون طالبان نه و پکې موجود هغه فیض و ثواب دی ته پیدا کېږي چې هغه بله ورځ نه و پکې دا جمعه به پوره شي دی بلې را روان وي بیا دا بعضې ملګري ما نه دومره حدیثونه تېر شو د ما نه دومره حدیثونه تېر شو نن هم چا راته ویلې بله ورځ یې راته ویل ما ویل زه په دغو ذاتې نه شم رسېدی چې دلته په مدرسه کې ګنټې ته نه راځي بیا ما نه دومره تېر شوه هلته په کور کې ما نه عذر و رانه پاتې شو د ما نه دومره تېر شو په اخر کې خو اجمالي اجازه ټولو ته کوو اجازه خو ټولو ته کوو تشویش مه کوئ خو که اجازه وام کو هغه ثواب پیدا کېږي چې هغه کوم د ویلو په وخت کې و هغه ثواب نه پیدا کېږي اجازه خو پیدا کېږي د آینده دپاره په درس کې خو اجازه درته وشوه لیکن هغه ثواب چې هغه د ویلو په وخت کې چې کوم اوس مو ویله سکینه نازلېږي د قرآن ذکر کېږي تلاوت کېږي ملائکې راځي سکینه هغه سکینه خو بیا په اجازې ټکي باندې بېرته تا ته نه پیدا کېږي چې بیا به تا ته ملائکې را روانې چې بله ورځ دی سبق درنه قضا و دا یې دې جبیره نو تغني بالقرآن بله معنی دا شوه ګڼګڼی شغل بالقرآن په دغه الله ډېر راضي کېږي الله ډېر اجابت کوي چې څوک لګیا په تلاوت دا به فضایلو د قرآن عظیم شان کې راځي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله لوی محدث رئیس الاولیاء ننوي وارې الله تعالی په خوب ولید په دا ننویم وار باندې چې راویښ شو ویلې کاشکې چې ما خو دا پوښتنه تر کړې وای چې الله تعالی ته چې ته په کوم عمل سره ډېر ولیدې کېږي په سلام وارې چې بیا په خوب ولید بیا د رب کریم نه پوښتنه کوي ای الله تا بنده په کوم عمل ډېر درنږدې کېږي هغه ورته بې کلامي بیا د خدای رحم ته وګورئ حضرت امام احمد سے ورته بفهم او بغیر فهم چې څوک په ترجمه پیږي تلاوت کوي هغه ډېر درنږدې کېږي او کنه پیږي الله تعالی رحم ذات ورته بفهم او بغیر فهم که پیږي که نه پیږي خو دغه یې واسطه الفاظ چې زده دي په دغه پیږي که معنا یې نه ده زدم خو د ما کلام یایي څوک چې تا صفت کوي ته په خوشحاله کېږي که نه خوشحاله کېږي چې تا قصې بیانې ته په خوشحاله کېږي که نه دا خو د رب کریم صفت ده د رب کریم کلام ده متغني بله معنا